بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، الله دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. اکثرو ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو خپل د تلیفون آی پي ادرس او همدارنګه د خپل تلیفون لوکیشن تغییر کړو. نو اکثره ملګري چې د فیسبوک او ټیک ټاک او همدارنګه نورو ویب سایټونو څخه کار اخلي او غواړي آیډیان یې مونټایز شي او آیډیان یې پرمختګ وکړي، نو د دې لپاره دوی مجبور دي چې د افغانستان څخه بهر یو اډماین ولري. که چیرې اډماین نه وي، نو دوی کولی شي اوس په افغانستان کې هم له معتبرو وی پی انونو څخه کار واخلي او خپل د تلیفون ادرس تبدیل کړي بل هیواد ته. نو د هغو وی پی انونو څخه یو وی پی ان هم سرف شارک دی، خو البته دا وی پی انونه باید موږ خریداري کړو. نو سرف شارک وی پی ان دا وی پی ان چې دا د خریداري قیمت یې هم ډیر نه ده. ما خپله د 3 کلونو دپاره اخیستی ده. ګوره، د مارچ 29 پورې 2029 کال پورې ما خریداري کړی ده. نو تاسو هم کولی شئ تقریبا په افغانستان کې قیمت د یو کال لپاره چې تاسو خریداري کوئ 1500 افغانۍ کیږي. نو تاسو کولی شئ له دې وی پی ان څخه کار واخلئ. البته دا وی پی ان نه تنها کرنٹ لوکیشن تغییروي، حتی لایف لوکیشن ته هم تغییر ورکوي. نو د دې لپاره راځو چې آیا دغه وی پی ان رښتیا هم درست کار کوي او که یې نه کوي، په دې باندې کار کوو. ما دغه وی پی ان اخیستی ده، خریداري کړې مې ده. نو اوس راځو دا ګورو. لومړی خو تاسو چې راشئ ګوګل ته او په ګوګل کې دلته سرچ اپشن باندې کلیک وکوئ. دلته ورته مای لوکیشن مای لایو لوکیشن ورکړئ. راځو موږ دغه د خپل لوکیشن ګورو چې موږ په کوم هیواد کې یو. تاسې ګورئ ماته یې دلته دغه ریژن کې انګلینډ راکوي. نو موږ دغه لوکیشن د تلیفون چې ده دا په انګلستان کې ده. البته دلته هغه ځای ښودلی ده، تاسې کتلی شئ چې اوس زموږ د تلیفون موقعیت په دغه ځای کې ښیي. صحیح ده؟ او هغه آی پي ده، آی پي ادرس یې همدارنګه لټیټیود او لانګیټیود. تاسې دغه یې موږ کوردینات ګورئ. بیا راځو په اپلاین نقشه کې ګورو. په اپلاین نقشه کې ګورو چې زموږ لوکیشن واقعا تغییر کړی ده او که نه ده، کرنټ لوکیشن. نو دلته به دا لوکیشن ورته آن کو. تاسې ګورئ کرنټ لوکیشن هم انګلستان ښیي. دغه موقعیت راکوي موږ ته. بیا راځو موږ په واتساپ کې یو چاته خپل لایف لوکیشن لیږو. نو د دې لپاره واتساپ ته راځو. کله چې واتساپ ته راغللو، دلته دغه ملګري ته به زه خپل د واتساپ له طریقه لایف لوکیشن او کرنټ لوکیشن دواړه ورولېږم. تاسې ګورئ زموږ لوکیشن په انګلستان کې ښیي یا یو کې کې ښیي. نو دلته زه اوس کرنټ لوکیشن لیږم یا هم لایف لوکیشن لیږم. نو لایف لوکیشن باندې به کلیک وکوم. تاسې ګورئ دغه ملګري ته زما لوکیشن ورغی، خو هغه ته زما ځای نه معلومیږي چې زه په کوم هیواد کې یم. البته دغه د وی پی ان له طریقه چې کوم ادرس ورلیږل شوی ده، کوم لوکیشن ورلیږل شوی، هغه ځای ورښیي. اوس مهال زه په افغانستان کې یم، خو هغه ملګري ته د انګلستان یا یو کې هغه لوکیشن ورغی. همدارنګه که چیرې کرنټ لوکیشن ولیږم، بیا په دې لوکیشن کلیک کوو او په نقشه کې ګورو چې کوم ځای ورلیږل شوی ده. نو تاسې ګورئ چې دغه کرنټ لوکیشن هم د انګلستان ورغلی یا د یو کې ورغلی ده. نو تاسې کولی شئ له دې وی پی ان څخه د خپلو تلیفونونو د آی پي ادرس او همدارنګه د لوکیشن د تغییر دپاره کار واخلئ. نو راځو موږ څرنګه کولی شو دا وی پی ان ډاونلوډ کړو. نو د وی پی ان د ډاونلوډولو لپاره موږ راځو ګوګل باندې کلیک کوو. کله چې مو ګوګل راخلاص کړ، دلته به ورته سرف شارپ وی پی ان ولیکئ. سرف شارپ وی پی ان ډاونلوډ دا ورته کلیک کوو. دلته په
لومړي ویب سایټ باندې کلیک کوو. کله چې موږ لومړي ویب سایټ باندې کلیک وکړو موږ ته یو صفحه را خلاصیږي. کله چې دا صفحه راغله بیا به لاندې سټارټ فری ټرایل باندې کلیک وکوئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو بیا لاندې راځو، په دې صفحه کې ښه ښکته راشئ. دلته ورته انډرایډ باندې کلیک کوو. کله چې مو انډرایډ باندې کلیک وکړو نو دلته به هم ښکته راشئ، ډاونلوډ ای پی کې به ورته کلیک کړئ. دلته په دې صفحه کې هم ډاونلوډ کلیک کوو نو د وی پی این ډاونلوډ به شروع شي. نو کله چې وی پی این ډاونلوډ شو بیا به راشئ دلته فایل منیجر ته او له فایل منیجر څخه به دا وی پی این انسټال کړئ. دا وی پی این د انسټالیشن دپاره لږ انتظار باسو ځکه دغه وی پی این حجم زیات ده نو لږ وخت نیسي. تاسې ګورئ چې وی پی این انسټال شو. له انسټال څخه وروسته اوپن باندې کلیک کوو. کله چې اوپن باندې کلیک وکړو بیا به دلته اکسپټ کلیک کوو. اکسپټ نه وروسته لاګین اکاونټ باندې کلیک کوو. لاګین باندې کله چې لاګین باندې کلیک وکوئ دلته به هم لاګین باندې کلیک کوئ او دلته له موږ څخه دغه کود غواړي. هغه شخص چې موږ غواړو هغه نه وی پی این خریداري کو هغه شخص ته به دغه کود ورلیږو. کله چې دا کود ورلیږو نو هغه خپل اکاونټ کې داخلوي دا کود او موږ ته وی پی این فعالیږي او موږ کولی شو همدارنګه د کریټ اکاونټ له لارې که چیرې موږ د یو خارجي اکاونټ ولرو د پیسو اکاونټ ولرو نو د لاګین په ځای بیا هلته کریټ اکاونټ وهو او د بینانس له لارې یا همدارنګه د نورو صرافیانو له لارې یا د ماسټر کارت د بیټ کارت له لارې دغه د سرفشار وی پی این ادارې ته پیسې ورلیږو او موږ ته یو یوزر راکوي. د هغه یوزر نه بیا موږ استفاده کولی شو. خو دلته چونکې موږ خپل هغه نه غواړو فعاله کړو یا هم موږ لاسرسی د نورو هیوادونو له اکاونټونو څخه نه لرو نو په همدې خاطر دلته لاګین باندې کلیک کوو او لاګین نه وروسته هغه شخص چې موږ غواړو هغه نه وی پی این خریداري کوو. وی پی اینونه عموما موږ کولی شو سافټویر هاوزونه لکه دا کوم سافټویر هاوزونه چې دي په ولایاتو کې له دوی څخه خریداري کوو یا هغه اشخاص چې دغه ګیمونه خلکو ته لیږي لکه پبجي او نور ګیمونه لیږي نو دوی سره هم دا وی پی اینونه اویلیبل دي. نو تاسې کولی شئ له دوی څخه هم د دې وی پی اینو خریداري وکوئ. نو کله چې تاسو وی پی این وپیره او خریداري مو کړ بیا راشئ وی پی این باندې کلیک وکوئ. البته د وی پی این کې سیټینګونه ډیر مهم دي نو تاسو ټول سیټینګونو ته متوجه اوسئ او هماغسې پر مخ ځئ. دلته راشئ بیا سیټینګ باندې کلیک وکوئ. کله چې مو سیټینګ باندې کلیک وکړو دلته وی پی این سیټینګ باندې کلیک کړئ. دلته چې مو کله کلیک وکړو بیا راشئ لومړی اپشن کلیک کړئ. دلته ورته هغه هیواد انتخابوو کوم هیواد ته چې غواړو زموږ د تلیفون لوکیشن تغیر شي یعنی هغه هیواد ته لاړ شي. دلته به ورته تاسو هر هیواد چې غواړئ انتخاب کړئ دلته به یې سارچ کړئ. نو زه غواړم چې خپل د تلیفون لوکیشن یو کې یا یونایټډ کینګډم ته انتقال کړم. دلته به یونایټډ کینګډم سارچ کړئ. تاسې یونایټډ کینګډم باندې به کلیک وکوئ. کله چې مو کلیک وکړو په دې پسې لاندې اپشن ده او ټو کنیکټ باندې به کلیک وکوئ او دا اپشن به ورته آن کړئ. کله چې مو آن کړ په دې پسې بیا بل اپشن را خلاصیږي پریفرنس کې مونږ هم همغه هیواد انتخابوو چې کوم هیواد مو په لومړي اپشن کې انتخاب کړی. زه دلته هم ورته یونایټډ کینګډم انتخابوم. بیا راشئ شاته. کله چې شاته راغللی په دې پسې بل اپشن ده کلین ویب اپشن د دې لپاره پکارېږي کله چې مونږ غواړو هغه
اعلانات بند کړو، کوم چې زموږ د فیسبوک، یوټیوب یا هم د نورو ویب سایټونو پر صفحه را خلاصیږي، هغه EDS اعلانات یادوم. د هغې د بندولو لپاره تاسې کلین ویب آپشن آن کړئ. کله چې مو دا آن کړ، په دې پسې لاندې آپشن ده کیل سویچ. کیل سویچ آپشن د دې لپاره پکارېږي کله چې زه نه غواړم چې کله چې د وی پی ان له بندېدو سره دی سم زما په تلیفون باندې انټرنیټ قطع شي. کله چې هم وی پی ان تاسې تلیفون کې انسټال وي، نو ستاسې تلیفون به انټرنیټ تر هغې کار نه کوي کله چې وی پی ان نه وي کنیکټ شوی. یعنې د وی پی ان بندېدو سره ستاسو په تلیفون باندې انټرنیټ قطع کیږي. دا د دې لپاره پکارېږي کله چې دا خلاص پاتې شي، نو یعنې دغسې بند وي او تاسو انټرنیټ په تلیفون باندې خلاص کړئ او وی پی ان آن نه وي، ستاسو د فیسبوک یا د نورو اکاونټونو لوکیشن بیرته افغانستان ته راګرځي. نو په هغې سره فیسبوک کمپنۍ بیا پر دې پوهېږي چې تاسو په افغانستان کې هستئ او اکاونټ ته مشکلات پیښیږي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې دا آپشن آن وي. کله چې مو دا آن کړ، په دې پسې لاندې آپشن ده انډرایډ نټیف کیل سویچ. بیا دا به کلیک کوئ. کله چې مو دلته کلیک وکړ، بیا کنټینیو ته راشئ. دلته ورته همدا سرفشارک وی پی ان انتخاب کوئ. په دې پسې راځو پروتوکول ته. پروتوکول باندې چې کله کلیک وکوئ، دلته به هم اتوماتیک آپشن آن کړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړو، بیا راشئ په دې پسې آپشن بایپاس. بایپاس آپشن د دې لپاره پکارېږي کله چې تاسو کلیک کړئ دا ورته آن کړئ. البته دا چې آن کړئ، لاندې ګورئ تاسې ایپس آپشن راغی. کله چې زه نه غواړم په ځینو اپلیکیشنونو باندې وی پی ان آن کړم، نو هغه به ټول ورته دلته تاسو انتخابوئ. هر هغه اپلیکیشن چې تاسې نه غواړئ په هغې باندې وی پی ان آن شي، هغه ورته دلته انتخابوئ. بیا راشئ شاته. په دې پسې ده ایډوانس سیټینګ. په ایډوانس سیټینګ باندې چې کله کلیک وکوئ، دا آپشن به ورته آن کړئ. په دې پسې دوهم آپشن ده ورایټ جی پی ایس لوکیشن. کله چې مو دا آپشن آن کړ، بیا به راشئ د تلیفون سیټینګ ته. کله چې مو سیټینګ را خلاص کړ، دلته اباوټ فون آپشن پیدا کړئ. لاندې برخې ته چې تاسې راشئ، تاسې ګورئ د اباوټ فون آپشن راغی. دا چې مو کله کلیک کړ، بیا دلته سرچ آپشن باندې کلیک وکوئ او دلته ورته بولت بولد نمبر سرچ کړئ. کله چې مو دا سرچ کړ، په دې به کلیک وکوئ. بیا لاندې بولد نمبر باندې 4 ځلې تاسې کلیک وکوئ. البته ما په تلیفون کې دغه ډیولپر آپشن د آن کولو لپاره 4 ځلې دلته کلیک کوو. البته دا آپشن مخکې ما فعال کړی ده. تاسې ګورئ هلته لیکي ټورنټ آن، هغه به آن شوی ده. کله چې مو دلته 4 ځله ورته کلیک وکوو، دا آپشن به آن شي. بیا تاسې راشئ سیټینګ ته، بیرته شاته ځو. سیټینګ کې ورته ډیولپر آپشن سرچ کوو. صحیح ده. ډیولپر آپشن چې مو کله سرچ کړ، تاسې ګورئ لاندې برخه کې ډیولپر آپشن راغی. په دې آپشن به کلیک وکوئ. کله چې مو دلته کلیک وکړ، بیا لاندې راځو. د تلیفون لاندې برخې ته به راشئ. تاسې دلته ګورئ، تاسې د لاندې طرف نه 4م آپشن ده سلیکټ موک لوکیشن. دا لوکیشن ورته انتخابوو. دلته به تاسې کلیک وکوئ. مخکې ما سرفشار انتخاب کړی، تاسو به همدا انتخاب کړئ. دا مو چې کله انتخاب کړ، بیا راشئ بیرته وی پی ان را خلاص کړئ. وی پی ان چې مو کله خلاص کړ، نو په دې پسې دا یوز راوټینګ آی پی. دا د دې لپاره پکارېږي کله چې دا آپشن تاسې آن کړئ، 15 نه تر 10 منټو پورې به هر 15 دقیقو کې یا 8 دقیقو کې یا 9 دقیقو کې ستاسې د تلیفون آی پی ادرس چې دا چینج کیږي. که چیرې غواړئ چې دا آی پی ادرس مو د تلیفون چینج شي، نو دا آپشن آن کړئ، او که نه غواړئ دا بیرته آف کړئ. خو زه ورته آف کوم. په دې پسې لاندې دواړه آپشنونه هم ورته آن کړئ. کله چې مو آن کړئ، بیا راشئ د وی پی ان صفحې ته. کله چې د تلیفون صفحې ته راغللی، دلته ورته کنیکټ کلیک کړئ. ما ورسره انټرنیټ نه ده کنیکټ کړی. زه راځم انټرنیټ کنیکټ کوم.
نو کله چې دلته تاسو راغللی بیا به دلته کنیکټ باندې کلیک وکوئ. کله چې کنیکټ باندې کلیک وکوئ اوس به ستاسو وی پی این کنیکټ شي. لږه شیبه ورته انتظار کوو چې د هغه پوره شي کنکشن. نو زمونږه وی پی این کنیکټ شو. له دې نه وروسته به زمونږه د تلیفون لوکیشن لندن ښیي.